یو شمېر اسرائیلي وزیرانو د غزې د اوربند د تړون په اړه مخکې له دې چې د جمعې په ورځ د کابینې ټولو غړو د تړون په اړه رایه ورکړي دوی یې ملاتړ کړی و. د اسرائیل د کلتور او سپورت وزیر میکی زوهار له یوې چینایي رسنۍ CMG سره په مرکه کې داسې وویل: موږ دلته راغلي یو ترڅو د تړون لپاره رایه ورکړو. زموږ یرغملان بیرته راشي. دا یو ډیره سخته پریکړه ده، خو موږ پریکړه وکړه چې دا ملاتړ وکړو ځکه چې دا زموږ لپاره ډیر مهم دی چې زموږ ټول ماشومان، نارینه او ښځې بیرته خپلو کورونو ته راوګرځي. د اسرائیل حکومت د شنبې په ورځ د یوې اوږدې غونډې وروسته د کابینې ټولو غړو لخوا د اوربند تړون منلی و چې هدف یې په غزه کې د بندیانو خوشي کول و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې 24 وزیرانو د تړون ملاتړ وکړ، په داسې حال کې چې 8 وزیرانو یې مخالفه رایه ورکړه. د اسرائیل د عدلیې وزارت د جمعې په ورځ د 15 فلسطیني بندیانو چې زیاتره یې ښځې او کموره کسان دي نوملړ خپور کړ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون په لومړۍ مرحله کې به راخوشي شي. هغه کسان چې د فلسطیني بندیانو له خوشي کولو سره مخالفت لري دوی کولی شي د اسرائیل سترې محکمې ته په 24 ساعتونو کې اپیل وکړي، خو اسرائیلي رسنۍ وړاندوینه کوي چې دا اپیلونه به رد شي ځکه چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ لویه جګړه ژر بنده شي. د اسرائیل د وزیر اعظم دفتر تایید کړي چې د اسرائیلي بندیانو خوشي کول لکه څنګه چې پلان شوي دي د یک شنبې په ورځ ترسره کیږي چې په دې سره به تړون په رسمي توګه پلی شي.